جګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پودکاسټ کې تاسو ته هرکلی زما سره د بریګیډیر سات محمد صاحب تاسو پر تعارف محتاج نه دی. بریګیډیر صاحب سره به خبرې کو یو خو د پاکستان افغانستان د پاکستان او د ایران ترمنځ چې دا کومه نوې او یو ډېر ښکاری داسې چې یو مضبوطه رشته بو تو یو هغه جوړه شوې ده. د دې به د افغانستان او د پاکستان په تعلقاتو یا کومه چې موږ خبره کوو چې یاره د ساوث ایشیا، ویسټ ایشیا او سنټرل ایشیا د دې یو ځای کې دل دی او دا یو ډیر لوی بلاک جوړي خو دا غي په منځ کې افغانستان پروت دی. نو آیا وسپه افغانستان باندې توجه یا د افغانستان چې کوم د ایران خو خپل پراکسیس تقریبا دا غي نه بلاس وینځ چې افغانستان به مجبور کړی شي د تا چې دلته کې دا کم هغه ګروپونه چې خطه ملکونو ته خطر ده یا د دنیا امن ته خطر ده هغه نه به طالبان لاس وینځي او کنه په دې ټولو خبرو به خبره ګور بګیر صاحب السلام علیکم. دی وعلیکم سلام. بریګیډیر صاحب لمبه خو راته دا وایي چې تاسو څنګه وینئ را روان وخت کې د پاکستان او د ایران تعلقات د ټیم کې خو زموږ طرف ته خلک اکثر یو متل به کوي وی منګي نوې دی او به یخې دی که منګي سور دی او به یخې دی. نو دې وخت کې خو لکه دغه ډیر دی خو چې را روان وخت کې څنګه وینئ؟ ګوره دا د پاکستان او د ایران تعلقات کو تاسو دوه کاله مخکې وګورئ نو اساسه ډیر خوشګوار نو او یاد شي نو 2023 کې دی موږ باندې حمله هم کړې و او بیا پاکستان دغه جواب ورکړو. دغه نه پس خو بیا غي زما خیال دی چې دغه فکر وکړي چې دا خو پاکستان سره تعلقات خرابول چې کوم دین او هغه دغه په مفاد کې نه دي کې دي چې داسې ګروپونه دنه په ایران کې و چې هغه پاکستان ته په دغه نظر باندې قتل. بهرحال چې دا اوس سنې جنگ چې کوم شروع شو نو د کې تاسو کتل ایران بالکل یوازې پاتې شو. عرب ملکونه وسره ولاړ نو ترکیم داسې سره ډېر لیو کوم غونډه کې او یورپ نیوټرل او هغه صدا سه دلچسپي نه و. چین زبانی جمع خرج کو، روس هم زبانی جمع خرج کو، خو باقي کو پاکستان تاسو کتل نو دا وسره مضبوط ودرېده. یعنی امریکای سره اتحاد باوجود پاکستان دغه مذمت او چې کوم حمله په ایران باندې وشو هغه په سعودي عرب باندې حمله شو هغه د ایران مذمت موکو خو زما په خیال باندې چې کوم پاکستان ښکارا تور باندې چې کوم دغه امداد کړي دی او کو د دینه سوداسي دغه بي راپورټونه هم شته چې پاکستان نور امداد هم د ایران کړي دی. نو ایران دا دغه وکړ چې دا په دې وخت کې چې کوم دی موږ سره ودرېدل نو دغه چې کوم رای احمد او کوم دغه چې کوم دغه د لیډرشپ ته هغه بیا دا دغه وکړي چې پاکستان خو یو ډېر اعتباري ملک دی او پاکستان باندې چې کوم دی نو هغه ډېر اعتماد پیدا شو او د دې به اوس مخکې اوس څنګه بدار اوسي دا خو د شپېتر ورځې ډېر مهم دي چې د کې کم جنیوا کې کم یا د خپل ځای کې چې کوم دغه دی خبره تر روانې دي دا آیا په سویټزرلند کې دا کامیابی کنه کامیابی زما په خیال باندې کامیاب شي ځکه چې امریکا غواړي چې دا خبره کامیابی شي ځکه چې امریکای صدر اوس داسې دغه کې نخته دي چې هغه چل نو ورته چې سو کما کانګرس هم په چکم دی پابندي او لګولې رایا مچ کما دا خلاف تا نو امریکا خو غواړي او ایران دغه څه قیمت وصولې زما په خیال باندې ډېر قیمت وصولم کو او مخکې بم کوي او هغه کې د پاکستان چونکه دومره غټ یو رول پاتې شوی دی نو زه ګورم چې د پاکستان د ایران تعلقات په مزید د کې دغه راځي خوګواله برازي او د کې بد تجارت تاسو ګورئ تقریبا د 15 بلین ټریډ چې کوم دی کنه هغه د جبل علي او خلیفہ چې کوم دغه دی بندرګاه دی په خلیج کې هغه نه کېده نو دا که گوادر ته او کراچۍ ته شفت شو نو تاسو دې کې باید نظر غوړی شي چې پاکستان د دې نه څومره استفاده کولی شي. نو زه خو ډېر دغه ما کاشسلی اپټیمستیک یم چې دا دغه چې کوم دی دا په دې یو خبره کوم د تاسو چې دا 15 ارب ډالر ټریډ لکه د یو ای ای په پورټس باندې تاسو جبل علي شولو یا د بل پورټ تاسو خبر وکړه نو دا پاکستان ته بس څنګه شپ کیږي هغه ځنه بنور نکیږي دلته به کوي کنه د دې سره ټیکنیکل څه دغه شته تاسو سره اطلاع چې کله دا سټریټس اف هرمز بند شو نو د څومره چې د ایران بارنا درآمداتو نو هغه خو په دغه نورث عربین سی کې ودرېدل ځکه چې مخکې بندو
نو بیا غي چې کوم دی نو ټول دغه چې کوم دی دلته کوس کړل او هغه ترانسشپمنت چې کوم دی غوادر چې په کم ټول کال کې دومره دغه نو کړي هغه تشته مې په میاش کې دا مې په میاش کې چې کوم غوادر کړي دی په ټول کال کې غوادر دومره دغه نو کړي کنټینر نه دغه کړي حاصل کړي څومره چې په مې په میاش کې شی وي نو کدا ترانسشپمنت مکمل طور باندې ني او دا په تدریج پاکستان تراشي پاکستان وته درې سلور لارې پرانستې دي دغه باندې چې کوم دی ټیرف ډېر په کم کړي دي دغه په کنټینرو باندې په جازونو چې کوم چارجز دي هغه په ډېر کم کړي دي نو ایران ته خو فائدہ را دی چې هغه دیو کی او ډایرکټ چې کوم دی په لینډ روټ باندې غوادر تقریبا داسې زما خیال نږدې ده بالکل داسې د 30 کیلومتره کې دنه چې کوم دی نو هغه ایران ته سړی اوړي دي شي غوادر نه جیونی ته لاړ شي او جیونی نه بیا خو لاړ شي کله خو کوټه ته ځي او تفتان ته ځي نو هغه لار هم دا دوه لارې نور هم دي نو دا شپمنټ کو پاکستان ته په تدریج راغزه نه هم چې فورن پاکستان ته دارا شو پاکستان کې دومره کیپاسټي شته دي خو کو دا څنګه را روان شي نو پاکستان خپل کیپاسټي زیاتول شي او کو دا ترانس شپمنټ چې کم دی چې کم جبل علي او خلیفہ کې کېدو دا پاکستان ته راشي نو دا ډېر د پاکستان لپاره فائدمند وي زمونږه غټه مسله په دې خطه کې چې کومه پاسه دا د افغانستان دا او افغانستان کې پاکستان ته چې کومه یو خبره دا غدا ده چې پاکستان دا وایي چې الته کې د پاکستان خلاف چې څومره میلیټنټس ګروپس دي جنگيږي هغه په افغانستان کې دی او بار بار هم دغه ډیماند کوي تاسو غواړئ چې لکه پاکستان څومره ایران لا سوکړه دا خو لکه ناممکنات خلکو بغړنه چې د ایران او د امریکای او د ایران او د عربو د دې ترمنځ چې کوم دي انګیجمنټس کول چې کوم دی بیا هغه کار فینیش کول چې دي تاسو غواړئ چې لکه ایران د حواله سره کوي شي یا سبو کی زه خپل دا امید نه لرم ګوره دا د افغانستان د کم چې کم موجوده قیادت ته دا د قندهار چې خاص کر چې کم قندهار کې ناس ته نو دا د یو ډیلیبریټ پالیسی ده او هغه که تاسو کتلی ناغه نه د چین خبره مني نه د سعودي عرب خبره مني نه د روس هم کوشش کړي چې هغه مني نو چې کم ملک ته دغه غټو ملکونو خبره نه مني نو ایران خو دغه دومره اثر رسوخ په افغانستان کې نشته څومره چې چین دی یا روس ته په دغه ملک باندې یا سعودي عرب دی نو زما خیال نه دی چې افغانستان بخپله پالیسی په دې کې بدله کی او پاکستان له چې کوم دی یو بل هم اوس ایران سره چې کوم دا موږ اوس خبرو کړه تجارت نو کو سنټرل ایشیا ته آسیا مرکزی ته پاکستان خپل دغه کوي نو د ایران لار چې کوم دا هغه ډیره ضروری ده زما په خیال باندې ک پاکستان صرف غوادر چې کوم دی هغه د ریل په ذریعہ یو ځای کې د ملک سره او غوادر چې کوم دی دغه تلار شي چابهار ته نو چابهار نه به تاسو ته دغه ملاویږي ریل لینک ملاویږي چې هغه مشت تکلی شي او مخکې به چې کوم دی نو ترکمنستان ته بیا سنټرل ایشیا ته لار چې کوم دی نو هغه ملاوي دي شي افغانستان ماته نخکاری چې په نږدې موده کې پالیسی بدلی او بلکې پاکستان پالیسی بدلی لکه برګر سے بس یو شی دی ک افغانستان د پاکستان د طرف اسیم ټول لارې د تجارت لپاره د اقتصاد د ترانزیت لپاره بند دي د سره واحد یو لار چې کومه ده هغه د ایران والده ځکه چې سنټرل ایشیا بره خطبه چرته یو بره هم یورپ هم د یوکرين د وجه نه هغه یوریشین لار چې کومه دی هغه بند ده نو تاسو نه غواړئ چې چره پرس کا طالبان ایران متپدی کو او ایرانم انای کی خپه کی او ایران په داسې قسمه پیونټي او مېر چې کم دی داغه د غستلو فیصلو کی نو بیا خو په افغانستان ته ډیره ګران نشي یاره دا بالکل دا مطلب دا چې تھیوریټیکلی دا خبره ته صحیح کې چې چې هغه پاکستان په غیبانه یو احسان کړی دی ایران طرفداري کړی دی نو څنګه د توقع کو چې هغه په دغه باندې فشار واچي ګوره ایران خو خبره مخکم کړی و چې مونږه د دوه ملکونو تعلقات کوم کشیدګي ده د ختمول لپاره مونږه تیار یو او زما په خیال مونږ چې ایران به تر دې حد پورې لاړ شي چې هغه خپل دغه چې کوم دی بندرګاه چې کوم دا یا پورټس دی هغه د افغانستان ترانزیت ټریډ لپاره بند کی زما خیال نه دی چې هغه ایران به دغه حد ته لاړ شي نو او نه افغان نه چې کوم دی نو افغانستان کې د پالیسي بدلو دی ما تاسو امید فورن ښکاری خو برګر صاحب کومو ګورو لکه افغانستان چې د وخت کې کم صورتحال دی
نو لکه سنټرل ایشیا او ساوث ایشیا خو مکمل نو دا سنټرل ایشین ملکونه لکه ورځ ما یو رپورت کاته نو هغه چې کوم د یورپ سره کوم لینک روډ نو هغه د یوکرين د وجه نه چې کوم دی هغه متاثر شوی د اوس روس تم ډیر سخت ضرورت دی چې وای افغانستان چې دی هغه د گوادر یا کراچي یا عربین سی تر ورسی نو سونه پورې ایران افغانستان چې دی پاکستان هم دغه شانته نه وساتي او مرکزی ایشیا ملکونه چې کوم دی د اغیم د ضرورت دلته کې د پاکستان نه زیات ضرورت دي دا غوي د زمونږ خو زیات نه زیات 400 میلیون ډالر کو 500 میلیون ډالر دا غوي سره ټوټل ټریډ نو زیاتره ضرورت خو دا غوي دي چې ترانزیت لپاره هم او دا لار ده وتا نو تاسو غړای چې طالبان بسونه پورې دا پریشر سسټین کړي ګوره طالبان چې کوم دی کنه غي پروا نشته دي اوس کو تاسو د یو ان ریپورت کتلی دا ورځ مخکې راغله دي هغه کې چې کومه صورتحال ویل د کنه چې کلی خالی شو هغه ته وی ګوست ویلیجز شو نیم پنی مخاله د کل نو وتل ځکه چې ډراوټ ته فلال ته خوشحالي ده بیروزګاری ده دا چې اوس کم داغي فروټ سیزن دی تاسو ګورئ کنه چې کم داغي کسانان دي داغي حالت تو ګورئ په ننګرهار کې اندوانه چې کومه دا غا په لس افغانه کیلو باندې خرڅيږي اوس خاکي خلک اخلي نه دومره ډیره اندوانه شوی ده د دې مخکې مارکیټ پاکستان او هندو نو چې هغه دغه پروا نه کوي د خپل قوم چې دا څومره غریبي ده په دې ملک کې او هغه چې کم دی نو په پاکستان ته دهشتګرد را لېږي هغه ته چې کم دی نو دغه ور کوي پښتناهي کیږي او د خپل چې کم ننګرهار کې دي یا په کندهار کې دي د دې یا په برا په نارث کې چې کم فروټ کیږي د هغه غریب او زمیدارو فروټ چې کم دی نو هغه ساکیږي نن سبا هغه ځکه چې سنټرل ایشیا خپل فروټ پیدا کوي دای خو ضرورت نشته روسته خو ډیر ګران پروزي د هند لار بند ده هغه په بندر عباس باندې دا ټول پیریشبل دي فروټ پیریشبل دي دا پاکستان دار چې 60 تورخم نه 60 ټرک روان شي غرمه کې هغه انلود شي په واګه باندې او هند تورسي نو چې هغه د دې پروا نه کوي نو هغه بد دې څه پروا کوي چې آیا د افغان عوام چې کوم دي نو هغه په مشکلاتو کې دي د پر تجارت کو دي د پر دغه کو د ما په خیال باندې هغه یو وار دغه د کمیونټي د هغه جنگ او جدل نه علاوه بل څه باندې پويږي نه چې د عوامو دغه چې کوم دي فلا چې کوم دا دغه د پر روزګار چې کوم دي دای خوراک چې کوم دي هغه وي 70% د یو ان ریپورت وي 70-80% ماشومان چې کوم رورل ایریاز کې دي هغه میل نیوټریشن دی البته د یو ان چې کوم بجټ ته هغه ارچاته نشي رسیدي نو چې هغه په دغه باندې پروا نشته او تاسو وګورئ چې نور مشکلات کم پیدا کیږي تاسو هم د باندې دغه کړی چې بدخشان کې ډېر لوی پیمانه باندې ګډوډ دي مزید د طالبانو کومک چې کم دي تقریبا 10,000 کسان یو دغه چې کم دي نو هغه دغه ته شمال ته لګلې دي خصوصا بدخشان ته ځکه چې التا لوی بغاوت ته دغه چې کوم دغه دی یو خو د خزو باندې چې کوم هغه پابندي لګولې او د پابندیانه مزید سختيږي که تاسو وګورئ ډیر زیات سختي را روان دي په تعلیم باندې او په نور شیزونو باندې هغه په بار تراوتو باندې او بل دلته چې کوم مایننګ دی خصوصا ګولډ مایننګ هغه افغانستان حکومت په غواړي چې په دې باندې کنټرول کوي او البته چې کوم لوکل سالاران دي هغه هم غواړي چې په دغه باندې کنټرول وساتي داغه په وجه باندې چې کم دی نو په بدخشان کې اوس دا څومره زر په باقي په ملک خوريږي دا انتشار څومره زر په دې باقي ملک خوريږي ځکه چې هرات کې کتا سور دریو نو التوم چې کم دی نو هرات کې او چې نورستان نوم خبرونه راځي نو افغانستان کې زه دا ګورم دلته چې کم دی کنه زموږ داغي چې کم طرفدار دی اپالوجیست دي هغه دا وایي چې دا خو بالکل طالبانو چې کوم دي امن راوسته ما ته افغانستان کې ريزिस्टنس چې کوم دي کنه دا کې 15 کال لګي چې هغه ريزिस्टنس پیدا کیږي انیشلی ډیر آسان د کابل باندې قبضه وکړه قندهار باندې قبضه وکړه امریکایانو هم کړی دي برتانیې هم کړی دي اوس طالبان هم وکړل نو په دې باندې قبضه چې کوم دي هغه آسان دي او چې به ريزिस्टنس چې کوم دي نو هغه چې پیدا شي کو تاسو د طالبانو ريزिस्टنس امریکای خلاف کتري نو 2015 کې راغلي دي په څلور کال پس ريزिस्टنس راغلی دی نو افغانستان کې رو ريزिस्टنس چې کوم دی خاص کر د جبهه مقاومت ملی یا نارف چې وته وي او افغان فریډم فرنٹ چې کوم دی فریډم فرنٹ د دواړو چې کوم دی نو دغه روان دی په کابل کې هم یک دوکا حمله چې کوم دی په کابل کې هم شوی دي نو دا طالبان به بیا لکه یو خو د خلکو سره بل ته دا ريزिस्टنس دی او سره د گاونډیانو سره
نو how they will دا به دوی څنګه سسټین کوي څنګه دا سچويشن یا they will collapse. نو هغه خپل دغه مطلب چې یو سلف ډسټرکټ باندې روان دي د مخکې په سلف ډسټرکټ باندې وکنه چې امریکا په حمله وکړه خو سلف ډسټرکټ باندې وکنه نو مطلب دا چې دی د دې نه په دې باندې ګور هغه مولا دی د مدرسې مولا دی هغه نه خور پیژني نه رور پیژني نه واره پیژني نه دغه په ځل کې سم محبت شته دی تاسو کتلی مدرسې ته چې کوم د 100 کالو ماشوم دی مدرسې ته وريږي هغه ته ویلي چې خزه چې کوم د خطرناک داستا ایمان کمزور کوي او خزه چې کوم دینو دا دغه ډېر خراب شي دی او دغه دی هغه د خزو نفرت پیدا کړی تاسو کتلی اوس وګورئ کدا پالیسي چې کوم دي دا څه شي دا صرف نفرت دی د زنانهونه نو هغه چې کوم دغه تعلیم شوی دی کوم چې دغه تربيت شوی دی نو هغه په دې باندې پوهیږي نه چې د عوامو فلام څه شي دا بین الاقوامي تعلقات هم څه شي دی خبره ده بریګیډیر صاحب خیرنه پښتنه کوم ګورو نو لکه څنګه چې تاسو په شمال کې کاغه د نورستان دی کاغه بدخشان دی کاغه بلخ دی کاغه هرات دی ویسٹ سایډ ته خبره کېږي خو څومره چې د پښتنو سیمه بوته یو افغان پښتون چې کم دی هغه سیمه چې کم دی لکه داسې مطمئنه غونډه نخکاری ګوره مطمئنه ذکر چې یو خو پښتون رول دی مطلب طالبان د تر پښتانه دي نو دغه د فدرال حکومت ته او دلته چې کم دی نو صوتي دغه نشته دلته اپریشن ډیر زیات دی کړي دی پرته کنټرول کوونته کې زیات دی شمال کې چون کې هغه خلک هغه سره نه دي چې کوم نان پښتون دی هغه ور سره نه دی نو عوامو کې چې کوم دی نو الته د دې انګریس دومره نشته سم چې پښتنو کې انګریس دی ډیر مننه بریګیډیر صاحب ثانک یو ویری مچ سر